السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ډیر یو سپیڅلی نظام دی. په دې نظام کې هر هغه چا چې بغاوت وکړلو هغه به ډیر زر له دې دنیا نه ځي، ځکه دا نظام په ډیرو قربانیو ګټل شوی دی. دا نظام یو رهبر لري، د یو رهبرۍ لاندې ټول نظام رهبري کیږي. دلته هر هغه څوک چې د دې نظام په مقابل کې سرکشي وکړي یا هغه انجام به ډېر زیات بد وي. موږ او تاسو په دغه 5 کالو کې ولیدل هر هغه چا چې داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه بهر هر هغه چا چې د نظام په مقابل کې سرکشي کړې ده یا هغه انجام ټولې نړۍ بیا لیدلی دی. په بدخشان کې جمعه خان فاتح کومه سرکشي چې ده وکړله انجام به یې نه ګوري. یو تعداد رسنیو داسې یو قهرمان ته جوړ کړی و، داسې فکر کولو په شی ټپولو چې ګواکې جمعه خان فاتح به ټول افغانستان فتح کړي. جمعه خان فاتح هیڅ افغانستان نشي فتح کولی. دلته یو سپېڅلی نظام حاکم دی، دلته یو قانون حاکم دی. د قانون نه هیڅوک په دې نظام کې لوړ نشته دی. کار څومره قرباني ورکړي، هر څومره تنګسي په ځان تېرې کړي، خو دلته به قانون ته غاړه ږدي، ځکه دلته یو واحد مرکزی حکومت حاکم دی. مرکزی حکومت نه هیڅوک سرکشي نشي کولی. د بدخشان د یوې ولسوالۍ په یو کلي کې یوه شخړه پیدا شوې ده. جمعه خان فاتح مشري کوي او هر څه مهار شول. هوایي ځواکو، زمیني ځواکونو ټول هر څه مهار کړل. ټول یې لاسته راوړنې نیولي دي، قانون منګولو ته یې سپارلي دي. په قانون کې به ورته هر هغه سزا چې ورکول کیږي قاضیان به ورته خپلې سزا واوروي. خو غرپلو ډیموکراسانو د شمال لنډغرو دا موضوع دومره توده په خواله رسنیو کې چرخی چې ګواکې بدخشان، فیض آباد او شمالي ولایتونو سکوت وکړلو. چا په لاس باندې؟ د جمعه خان فاتح په لاس باندې. جمعه خان فاتح دومره غټ سړی نه دی، هغه د دې نظام یو فرد و. قرباني ورکړې او موږ یې قربانۍ ته احترام لرو، خو نن یې د نظام نه سرکشي وکړله. کله چې د نظام نه سرکشي وکړي نو نظام مجبوره مکلف دی چې په مقابل کې د ودرېږي. په نظام باندې فرض ده چې هر هغه څوک په افغانستان کې ګډوډي جوړوي، نظام ته سرخوږی جوړوي، افغانانو ته سرخوږی جوړوي، د هغوی په مقابل کې نظام ودرېږي. دا د نظام فرض جوړېږي. ټولو هېوادوالو ته وایم چې په بدخشان کې هیڅ قسمه ستونزه او مشکلات نشته. ما ډېر نږدې سرچینو سره په بدخشان کې خبرې وکړلې. راته ویې ویل هغه څه چې په مطبوعاتو کې خواره دي او په مطبوعاتو کې چرخیږي دا رقم ته هیڅ شتون په بدخشان کې وجود نه لري. نو هیوادوالو هیڅ قسمه تشویش ځان سره مه پیدا کوئ. د غربي رسنیو په یوه خبره باندې باور مه کوئ. دوی 4 ساعته د خپلو بادارانو د خوا نه د همدې دپاره ګمارل شوي دي چې په افغانستان کې صرف افواهات خپاره کړي. یو ځای کې که تومانچه باندې ډز وشي دوی وایي چې هله بم اتم دلته وچاودېدلو، خو داسې هیڅ شتون نه لري. دوی ټول افواهات نشروي. همدا مو نظام دی، سپېڅلی نظام دلته حاکم دی. حاکم نظام کې هیڅوک سرکشي نشي کولی. هر هغه څوک چې سرکشي وکړي په سزا به رسیږي، ځکه دلته قانون نه هیڅوک لوړ نه دي. قانون د هر چا نه لوړ دی. سپېڅلی قانون دلته حاکم دی. په دې سپېڅلي قانون کې به د ما نه نیولې ټول افغانانو ته په یوه سترګه کتل کیږي او یو رقم ته سزا به په دې نظام کې ورکول کیږي، ځکه دا نظام د ټولو افغانانو ګډ نظام دی. د همدغه نظام دپاره ټولو افغانانو په ګډه باندې قرباني ورکړې ده. نن به د همدغه نظام نه موږ ټول افغانان ساتنه کوو. هیڅوک د سرکشۍ حق نه لري. هر هغه څوک چې د دې نظام په مقابل کې سرکشي وکړي هغوی انجام به موږ او تاسو او ټولو نړۍ لیدلی دی چې بیا به یې انجام څه وي.